بیا د لیونۍ نه خفه شوی یم بیا د لیونۍ نه خفه شوی یم ځکه دنیاګۍ نه خفه شوی یم ماله د وښو جونګړه نه پرېږدي ماله د وښو جونګړه نه پرېږدي خدای کو د سیلۍ نه خفه شوی یم زه یې په ګمان زرې زرې کړمه زه یې په ګمان زرې زرې کړم ستا د بېروخۍ نه خفه شوی یم ما نه خوشحالي په دې خفه ده چې زه د خوشحالۍ نه خفه شوی یم او څنګ به مې سوات کې زړګی ولګي څنګ به مې سوات کې زړګی ولګي سوات کې د سواتۍ نه خفه شوی یم څومره بېمانې شوه بېوسي پکې څومره بېمانې شوه بېوسي پکې نور مې د ځوانۍ نه خفه شوی یم هم رضا کولی راغلمه زه هم د شینخالۍ نه خفه شوی یم او مرګ سره مې هم منصوره نه لګي او هم د زندګۍ نه خفه شوی یم څنګ به مې سوات کې زړګی ولګي سوات کې د سواتۍ نه خفه شوی یم شمالnews.com قدرمندو السلام علیکم زه یم وحید الله خان ناظرین ویلی شي چې په شاعرانو باندې سرمن نه دا د دنیا ټول نه حساس خلک وي ولې چې دی د مظلوم ظلم فیل کوي لکه یو شاعر وایي چې خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے شاعرانو ته د معاشرې ژبه هم ویلی شي ولې چې دی د معاشرې آواز اوچتوي شاعري یو خداداد صلاحیت دی په محنت باندې انسان ډاکټر انجینیر خو جوړېدی شي خو شاعر نه ناظرین نن د مرکزي شهر منګورې نه لږ لرې کابل ته راغلي یو او زمونږ ګران مشر محمد ګل منصور صاحب دلته ژوند کوي د دې علاقې اساسات د آی دپاره دا پروګرام موږ نن دلته راوړی دی ستاسو په بېحد فرمایش باندې محمد ګل منصور صاحب زموږ سره دلته کې ناست دی ستاسو مزید وخت نه علم آی سره ستاسو تعارف کوم محمد ګل منصور صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی مننه خوشحال اوسئ تاسو څنګه یې منصور صاحب شکر دی الله احسان دی محمد ګل منصور صاحب ستاسو شاعري ستاسو تعارف دی ستاسو د څه تعارف ضرورت نه دی بهرحال مختصر غوندې زموږ د مینوال دپاره که تاسو په خپل ژوند باندې رڼا واچوئ ژوند خو زما دغه دی چې دغه مو کورونه دي تاسو ولیدو دغه مو حالات دي او د وړوکوال نه چې کوم دی نو زما د پینټینګ آرټسټ سره ډېر زیات شوق و کرکټ او مثلا کراټې او بیا چې کوم دی نو په 1998 کې ما په شاعرۍ باندې فیل وکړو او هغه دغه نتیجه ده چې تاسو وینئ صحیح د محمد ګل منصور صاحب د شاعرۍ غږ لرې لرې پورې تللی دی په ملک دننه هم د ملک نه بار هم منصور صاحب زموږ دا مینوال ستاسو په شاعرۍ باندې بېحد مین دي نو زموږ د مینوال ته به تاسو خپل طرف نه څه ډالۍ کوئ دوی ته خو به مینه ډالۍ کوم او زه چې هم څه یم د دوی د مینې د لاسه یم که دوی زه نه خوښولی نو شاید چې زه به هېڅ هم نه وم د دوی ته خو به څه زما ټول ژوند ډالۍ دی بهرحال څه شعرونه به ورته ووایم چې په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا اخېسته په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا اخېسته او چې ستا ډولۍ اوچتېدل او ما ساه اخېسته هم د تیارو ته مخامخ کړم ورک منزل دې راکړو هم د تیارو ته مخامخ کړم ورک منزل دې راکړو هم دې په زور زما د لاسو نه رڼا اخېسته دا ستا نفس راته د ورک ژوندون انجام معلوم و دا ستا نفس راته د ورک ژوندون انجام معلوم و ځکه د مرګ د سیوري لاندې مې پناه اخېسته ما ستا په مینه کې بیخي کثرت پرېښی نه دی ما ستا په مینه کې بیخي کثرت پرېښی نه دی ما ستا دپاره به د هر چا نه دعا اخېسته د منصور کار څه و چې سر په مزدورۍ پسې و د منصور کار څه و چې سر په مزدورۍ پسې و د دنیادار جانان د پاره یې دنیا اخېسته د محمد ګل منصور صاحب نه نور څه غزلې نظمونه او اشعار به هم اورو آینه مخکې منصور صاحب سره یو څو خبرې کوو منصور صاحب اکثر پروګرامز کې یا مونږ کتلي دي چې ستاسو د کپړو رنګ همیشه توري د دې شاته څه راز دی دا داسې چل شوی و چې یو پیر زما او د کرن خان زما خوږ ملګری هغه په سټیج باندې سندره کوله نو ما ځانه نوي کپړې جوړې کړې وې تورې نو هغه زه سټیج ته راوخېجولم چې زما غزلې وي نو هغه په ټي وي باندې راغلی او زما مور لیدلی و نو هغې بیا ما ته چې زه کله دوبۍ ته ما کتل نو لکه چې بس بیا مې کتل نه تورې جامې نو زما دا خیال دی چې زما د مور زه په تورو جامو کې خوښ یم نو په دې وجې چې نه زه ځان له هم تورې جامې جوړم صحیح د مور خواهش پوره کول لپاره موسیقۍ سره ستاسو څومره لګاو دی لکه موسیقي هم تاسو اکثر کړې ده نو موسیقۍ سره ستاسو څومره نږدونه رشته ده موسیقي خو زما ډېره زیاته خوښه ده او کوم اکثر په خپله باندې هم زده کړه کومه شاهد استاد نه کرامت استاد نه دوی نه هم اوس هم لګیم د کرن خان نه هم کله کله دغه نه هم زده کړه کوم
او لګیا یم لکه خوښه مې ډېرې خو توجه ورته ډېره نه ورکوم هغه نارمل خپل ژوند پرې روان یم محفل پې ځانه جوړو او توجه ورته ډېره خو نشم ورکولی خو بهرحال خوښه مې ډېره زیاته وي صحیح ده نن څو کاله وړاندې کله چې هغه یو د کرن خان یو فیمس گیت مارکیټ ته رالو ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي پرسنلی زما یو خواهش و ما وی چې د گیت زما ډېر زیات خوښ و هغه غزل نو ما هغه وخت دا سوچ کولو ما یاره چې دا به لیکلی چای کم شاعر به وي نو نن الله پاک هغه موقع راکړه تاسو سره زموږ ملاقات شو محمد ګل منصور صاحب سیاست کې مو دلچسپي شته په دغه غزل کې تاسو خبره وکړه په دغه کې خو بهرحال تاسو چې کم اکثر کتونکي وایي چې د خپل کور د تلو نه مخکې پخواني کور ته راځي د دې څه مطلب دی ناپخوانی کور زموږ دا شاته دی دا چې کوم تاسو وینئ زموږ په شا باندې او نو دا بس هم هغه کور دی چې ما ته اوس هم ډېر زیات خوږ دی کله چې زه هم په شعر کې چېرته ضروري وي یو سنګر غوښتی زما چېرته یو شعر نیم جوړ کړی یا زه نشم لیکلی یا هسې هم چېرته زه دلته راوځم نو د دې ځای نه زه 2-3 غزلې خامخا وړم نو زه په دې وجې زه چېرته هم خلک په خپل شعر یېرېږي زه به شعر نشم لیکلی یا څه یا څه ما چېرته دا سوچ نه دی کړی خو چې زه کله هم دې ځای ته راوځم او دغه ځای په دغه ګټو کې ناست یم نن مې هم دغه تاسو ته چې ووي چې زه هم هلته به کښېنو نو شاعري بیا ډېره زیاته ګران کار ډېر زیات اسان دی ما ته لپاره باقي تاسو د سیاستو خبره وکړه نو په اوسنو سیاستدانانو کې زه بلا خلکو سره میلاو شوم په جلسو کې یا په څه کې یا څه کې نو زما د خوښې سیاستدان بالکل نشته او نه دا ګڼم چې په دیو کې صرف د سیاسي جوهرې چې ورته وایي دا به زما ذهنیت ولس ته په دې باندې چې بس هم د داسې وي دا ټیک ده خو په کم ملګري چې زما په سیاستو کې دي ښه په اردو باندې دي دا خو موږ ته دروغ نه وایي که نه نو د هغو د خولې خبره درته کومه چې سیاسي خلک صرف جوړ دي د ولسي نسل کې اوسنو خدای دې وکړي چې یو ښه سیاسي سړی پیدا شي او یو ښه خلک پیدا شي او موږ ورسره شو او یا زموږ سره شي یا موږ ورسره شو بهرحال چې موږ ورسره نه شو زموږ سره شي داسې خلک موږ له پکار دي نو که هغه سړی به ماله پیدا کېږي چې موږ یې د سټ نه راونیسو او بارې راوباسو هغه به زموږ لیډري هغه به زموږ د ولس غمخواري بله دا ده چې دا خو دومره بې حقوق دي دا سیاسي خلک که نه چې دوی ته د ژبې په اهمیت نه پوهېږي چې یو سړی د ژبې په اهمیت نه پوهېږي هغه زما لیډر کېدی شي یا زما خوښ کېدی شي زه پښتو ژبه باندې مطلب چې زه زما د مور ژبه ده زما د جانان ژبه ده زما د ولس ژبه ده ما په دې کې خړپوسي زده کړي دي ما په دې کې خدای پېژندلی دی ما په دې کې رسول پېژندلی دی ما په دې کې د ژوند ځواک پېژندلی دی ما ته قرآن په دې کې ښوی شوی دی د دې ژبې په اهمیت چې یو سیاسي سړی نه پوهېږي هغه زما لیډر کېدی شي یا زه په هغه پسې ورپسې کېدی شم هغې به صرف هغه غلام ذهن چې د چا کومو خلکو دی هغه په دې خلکو پسې ورپسې کېږي د هغو سیاسي پوهې هم ختمي د هغو سیاسي پوهې هم نشته ځکه چې څه ورته وایي دیو نو زه کم سے کم ذاتي خبره دا ده چې زه زما سیاسي سړی لا نه دی پیدا شوی ها البته صرف او صرف په پښتنو کې زما باچا خان بابا ډېر زیات خوښ دی او خدای دې وکړي او دا هم ولس دی چې اکثر خلک باچا خان بابا په یو پارټۍ نیمه پسې تړي ورې دا د ولس سترګې رڼا کړي او پوه دي کې ځان په دې چې باچا خان بابا خپل تنظیمو خدای خدمتګار هغه سره بالکل د سیاسي پارټیو څه کار نشته هغه د ټولو پښتنو دپاره کهوتونه پرېښي که نه هغه اقوال زرین د هغه ټولې خبرې داسې دي او په تعلیم او مینه باندې نو بهرحال هغه د خلک په دې کې نه ورچوي چې نو ډېره مننه کوم بهرحال دغه خبرې صحیح ده محمد ګل منصور صاحب په سیاست کې د چا هم قایل نه دی منصور صاحب زموږ د میلمال ته مزید به تاسو څه ډالۍ کوئ څه غزل خو دوی راته فرمایش وکړو نو دا ظهور خان راته فرمایش وکړو چې که دا غزل له درځي نو ما کاپۍ کړو چې ستا په سر څو ځله د خپل سره تېروتلی یم ستا په سر څو ځله د خپل سره تېروتلی یم او تا خو به اوس څه نه څه جانانه پېژندلی یم چا وي چې څوک خپله جنازه په خپله وړی نه شي چا وي چې څوک خپله جنازه په خپله وړی نه شي ما خو ستا د لاس نښې دروړي دي درغلی یم او ته خو په رښتیا باندې کافر یې ولې نه یې څه ته خو په رښتیا باندې کافر یې ولې نه یې څه ته خو لا ژوندی تا په کوم حال کې لیدلی یم کافر جانان زما یو کتاب هم را روان دی نو انشاءالله ستاسو کتونکي وي ګوري چې دومره راته ووایه چې څو وخت تا اختیار کړم
دومره راته ووایه چې څو به ستا اختیار کړم، دومره راته ووایه چې څو پورې به غلی یم. او اوس ستا د زړه ومنم که خپله رضا وکړم، اوس ستا د زړه ومنم که خپله رضا وکړمه، اوس خو د جانانه تر کوڅې را رسېدلی یم. مننه جي، خوشحال. ډېر بهترین منصور صاحب. منصور صاحب دې نه علاوه نور څه غزل زموږ د مینهوالو دپاره؟ مینهوالو دپاره به ډېر څه درته ووایم چې یو غزل دی چې ستا کلي ته د لارې نه کتل مې یادېدې مې، د پورې غره کې ناست ومه جړل مې یادېدې مې. ستا کلي ته د لرې نه کتل مې یادېدې مې، د پورې غره کې ناست ومه جړل مې یادېدې مې. او منم شاعري ګرانه وه خو بیا هم په یو وخت کې، منم شاعري ګرانه وه خو بیا هم په یو وخت کې، او شعرونه په اسانه جوړول مې یادېدې مې. او نور به 2 شعرونه درته ویم چې راغلې په موده پس وه ګودر ته په جړا شوه، راغلې په موده پس وه ګودر ته په جړا شوه، او په کلي چې راتېره شوه. راغلې په موده پس وه اختر ته په جړا شوه، په کلي چې راتېره شوه ګودر ته په جړا شوه. ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو، ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو، کتل یې عینکې خپل بشر ته په جړا شوه. خوشحاله شوه چې نوي لوپټه مې ورله یوړه، خوشحاله شوه چې نوي لوپټه مې ورله یوړه، خو پام یې شو زما سیر څادر ته په جړا شوه. غوسه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چې ولې، غوسه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چې ولې، دا څه وشو چې وکتلې بېرته په جړا شوه. ویلې چې ته لاړې هغه هم په رنځ اخته شوه، ویلې چې ته لاړې هغه هم په رنځ اخته شوه، د کلي یوه ترور یو مسافر ته په جړا شوه. منصوره دا چې ته بېخوده لار کې راګزار شوې، منصوره دا چې ته بېخوده لار کې راګزار شوې، او دا څوک وه چې دې ودرېدله سر ته په جړا شوه. منصور صاحب ستاسو هغه یو غزل و تاسو دلته چېرته ویلی و چې هسې به مې قسمت کې کلیواله نه وه، تاسو کوم ځای کې ویلی؟ هغه خو ډېر ریل دا وه اصلي چهره و زما، چې مونږ کله دلته کې مونږ والد صاحب مونږ زمینداره کوو که نه، نو هغه چې کوم دی نه د ماښام نه شروع کړی چې دا غنم راټولوئ، دا کوئ دا کوئ، نو غنم هر څه هغه ټوله شپه مو هم دغه راټول کړو، او بیا مو سهار ترېشل هم کړو، بیا چې ترېشل کېده ترېشل او دا قصې مېسې کې، نو مازدیګر و، مازدیګر بیا ما هغه غزل هم په هغه حالات کې ځان سره دا موبایل ونیو او ریکارډ مې کوم، هغه مونږ ته لږ هم دا ځای نو هغه بیا چې کوم دی نو ډېر ملګري پرې غوسه راته هم دی چې ته په پولو کښېنې او که نه غزلې وي او داسې نو زه ورته وایم چې زه خپل حقیقت ولې پټ کړم. زما خو خلک په دولت خو د ډېرو خلکو سره دی، پیسې خو د ډېرو خلکو، په هغه ولې خلک نه مینېږي، که زما خو خپل یو ژوند دی او نه مې دغې طرف ته څه دیان شته چې یاست د دې نتیجه به صحیح، نتیجې ته خو زما فکر خیال نه یې کړی، مونږ خو صرف دغه وینو که نه آغاز او انجام خو چې کوم دی مونږ کتی خو خبر. منصور صاحب هغه غزل که راته لږ ووایي. هغه خو داسې و چې هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه، هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه، هغه مینه وه خو ما غوندې لیواله نه وه، او ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم، ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم، زما واسې په نصیب کې کلیواله نه وه، ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم، زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه، یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو، یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو، خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه. او هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده، هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده، هغه چې تلاغه زما غوندې بدحاله نه وه. او بیا پسې داسې څه شعر دی چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله، هغه د ایوب صابر هغه ټپه هم را یاده شوه چې څنګه هم هغسې نه یم ایوب تنګیوال والا، که نن سبا دې ولیدم لیونی یم، نو هسې دغه شعر راته را یاد شو چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله، پوه یم چې هسې خو راغلې زما خواله نه وه. ډېره مهرباني منصور صاحب، ډېر زبردست اشعار. قدرمندو تاسو بهترین مختلف انمول غزلې واورېدې د محمد ګل منصور صاحب نه. کابل ته مونږ راغلي یو زموږ د نننی پروګرام په کابل کې او د محمد ګل منصور صاحب سره او د مختلف مینوالو او د ناظرین په مختلف فرمایش باندې مونږ نن دلته کې راغلي یو، دا زموږ دا پروګرام وشو.
ډیره مننه کوو د محمد ګل منصور صاحب چې موږ له انتهایی اهم وخت نه خپل اهم وخت نه وخت راکو. منصور صاحب ستاسو یو پیر بیا ډیره مننه. قدرمندو هم د دې سره زموږ د نننی پروګرام خپل سر ته رسي. ستاسو د فیډبیک به موږ ته بېچینۍ سره انتظاري زموږ په ټلویزیون سکرین باندې ورکړی ایمیل اډرس باندې تاسو خپل رای موږ ته رالیږلی شئ. تر هغه وخت پورې ظهور الله، وحید الله خان او محمد ګل منصور الله د کابل نه ورکوي اجازت. د الله پامان.